څه پیغام ورکې؟ سهیل فرمان کسکر درغه سهیل فرمان کسکر لکه د مار لکه د خامار سترګې دې ښایسته دي د رنجو تاوان پې مه کوه. وعلیکم سلام. سترګې دې ښایسته دي د رنجو تاوان پې مه کوه. دا خلک ظالمان دی د کتو نه به دې وباسي. په جام کې اوبه راکړه د ګیلاس سره مینه لګي. ټینګه غاړه راکړه د سلام سره مینه لګي. سترګې دې ټپه ټپه سپینه خوله غزل غزل شونډې دې شراب شراب مونږ دې کړو خراب خراب. او سپینې سپینې مه وایه که ژوند کوي. وینې ته اوبه وایه که ژوند کوي. مړي ته اوده وایه که ژوند کوي. سپي ته ازمری قارغه ته باز وایه که ژوند کوي. بې وزنو ښځو ته میړه وایه که ژوند کوي. وایه او جانان مې ګل د لاسه نه اخلي. وای 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 زه له جانان د لاسه زخر قبلومه. اسمان ته لار د ختو نشته. لیلا مظلوم په عاشقۍ ختلې دینه. زړه مې سوری وینې دې څاڅي. د غم چنچڼې پکې جالې جوړوینه. د ټوپک سره مې ټوکې مشکولا کا. په خطا رانه جانانو لګېدلو. بیا مې ورته ښه پسروس جړا کا. لکه مې ناز به مې په غېږ کې خندېدلو. سهیل احمد ستا سره چې اوس څوک میلاویږي په کومه پته و میلاویږي ځکه تا خو به اوس خلک ګوري که نه نو توره سک کې به کوم ځای میلاویږي ورته زه توره سک دا کس سره خان بابا او په دغې خان بابا کې زمونږ کور دی. وګوره ډېرې پیسې به نه هلې ښه او ځکه چې مطلب دا دی خلک لمبي سر کې لږې لږې پیسې هله چې پروګرامونه دې مشهور شي که نه بیا به پیسې ډېرې هلې ښه ځه ټولو ته میسج ورکول غواړې چا ته خلکو ته څه ویل غواړې څه وی خلکو ته څه پیغام ورکې؟ سهیل فرمان کسکر درغه سهیل فرمان کسکر لکه د مار لکه د خامار